بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو دوستانو، که غواړو چې یو لوړ مقام ته ورسېږو، که غواړو چې په آینده کې آرامش حاصل کړو، باید اول نه کوشش وکړو. لکه زموږ مشران هم وایي بې زحمته راحت نشته. لکه یو مثال به تاسو درکړم، که چېرته یو کس غواړي چې یو ښایسته عکس واخلي، نو باید کمره ښایسته عیار شي، ښه عیار شي. همدغه رنګې که غواړې ښایسته او ښه ژوند ترلاسه کړي په آینده کې، باید ښه کوشش وکړو. زما د عیار سازۍ نه مطلب دا دی چې موږ باید قوي عزم ولرو، لوړه اراده ولرو او ډیر کوشش وکړو، ځکه انسان د لوړ توانایي سره خلق شوی دی. لکه اوسني ساينس دا ثابت کړی دی چې انسان په څومره لوړ توانایي سره خلق شوی دی. وایي که یو سوپر کمپیوټر، تاسو کمپیوټر پیژنئ، سوپر کمپیوټر به هم پیژنئ. سوپر کمپیوټر هغه کمپیوټر دی چې دا غټ غټ کمپنیان او غټ غټ شرکتونه هغه استعمالوي، هغه د سوپر کمپیوټر وایي. دا کیدای شي په نړۍ کې 9 دانې. وایي که یو سوپر کمپیوټر پرلپسې یو کال دا فعالیت ترسره کړي، نو دا د انسان د ذهن یوه ثانیه فعالیت سره موافق دی. هغه یو کال فعالیت ترسره کړي او د انسان ذهن یوه ثانیه فعالیت وکړي، نو د انسان د ذهن د یوه ثانیه فعالیت سره هغه برابر دی. نو انسان د دومره لوړ توانایي سره خلق شوی دی. اوسني ساينس دا وایي که انسان غواړي چې کتابونه حفظ کړي، نو د دې ذهن دومره توانایي لري چې دا 2 میلیونه کتابونه کولی شي دا حفظ 2 میلیونه کتابونه حفظ کړي. دا کتابونه باید د 500 A4 صفحو نه کم نه وي. او که یو انسان غواړي یا د ویډیوګانو په واسطه زده کړه کوي، نو هغه ذهن دومره توانایي لري چې 3 میلیونه ویډیوګانې هغه حفظ کړي. نو دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې انسان ذهن څومره په لوړ توانایي سره خلق شوی دی. دې نه معلومیږي چې د انسان د ذهن هغه توانایي د انسان د عمر نه ډېر دی. زموږ استادو اکثره عمرونه چې دي 100 ته ونه رسي، بعض خلک 100 ته رسي. او که دا ویډیوګانې چې مونږ وویل چې 3 میلیونه د ویډیوګانو حفظ کولو توانایي لري د انسان ذهن، که دا ویډیوګان هر یو ویډیو یو ځل وکتل شي او شپه ورځ وکتل شي، دا 340 کاله په دربر کې شي. زمونږ دا عمر 100 کاله دی او دا ویډیوګانې کتل، دا حفظ کول دومره دربر نیسي. او زمونږ ذهن بیا توانایي لري د دې یادولو. یو مثال به تاسو ته اول نه چې موږ پیدا کېږو، خبر باندې شروع کوو، تګ نشو کولی، تګ باندې شروع کوو، خو وروسته په دې تګ باندې عادت کېږو، تګ ته ادامه ورکوو. بیا وروسته مثلا الف ب ت نه شروع کوو، الف با تا داسې مخکې ځو، دا زده کوو که نو کله چې بیا موږ لږ درس ووایو یا مثلا د الف ب ت ختم، نو هغه الف ب ت چې موږ کو تاسو په مخ کې څوک وایي که نه، نو موږ ته ذهن کې راځي چې دا ماته زده دی. نو ګوره اول نه چې پیدا شوې د توانایي مخکې موږ سره نه وو، خو ورو د توانایانې موږ سره پیدا شو. لکه په مکتب کې موږ داخل شو، نه وی په جمع او منفي دا سوالونه باندې نه پوهېږو، خو چې کله څه وخت تېر شي، هغه جمع او منفي سوالونه چې کله موږ ته څوک په تخته لیکي یا کوم ځای کې لیکي، نو موږ ډایرکټ په هغې باندې زموږ ذهن رسېږي. ولې؟ ګوره دا توانایي مخکې نه وو او توانایي وروسته پیدا شو. یو انجینر یو کتاب لیکلی، هغې ته نوم ورکړی و یو قدم تر موافقته پورې. هغه کتاب کې خپل واقعات ذکر کوي. وایي دا انجینر د امریکا د یو ایالت یو قرارداد امضا کوي، دا سره زر استخراج به زه کومه. کله استخراج وشو، نو دا سره زر به زما او ستاسو په منځ کې به نیم 50% به دولت اخلي او 50% به زه اخلم. نو دا امریکا هغه ایالت ورسره دا تړون امضا کوي او دا خپل کوم کسان چې دي کارګران دي او سامان دا ټول اخلي او کار باندې شروع کوي. هله یو هفته تېرېږي، خو دا استخراج نه کېږي. یو میاشت تېرېږي، 2 3 کال پوره کېږي. دا انجینر چې دی خپل هغه موافقت له لاسه ورکوي او تنګېږي، بس کار بس کوي او ځي بل شرکت سره خبرې کوي او دا 50% دا هغه باندې خرڅوي. هغه بل شرکت والا کوشش کوي، یو هفته کوشش کوي، 2یم هفته کې مقصد ته رسېږي. نو دلته وګورئ، زحمت چا ویست او راحت چا حاصل. زحمت هغه یو کال کوشش وکړو، پیدا نه شو، خو نږدې و چې ورسېږي ورته، هغه پرېښوسته، دا بل 2 هفته کوشش وکړو، هغه د ورسېږي. ولې؟ دا خپل هغه ناکامي قبوله کړه. بیا په دې خپل واقعه باندې دا یو کتاب لیکي چې یو قدم تر موافقت، یعنې یو قدم پاتې و چې دا موافقت ته ورسېږي، کامیاب شي، نو خپل دا هغه کوشش چې دی هغه یې پرېښوست. موږ او تاسو باید هېڅ کله کوشش پرې نه کړو، همیشه باید کوشش کې جاري اوسو. الله رب العالمین نبي علیه السلام ته وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. وایي د الله عبادت کوه، کله 1 کال پورې 2 کاله نه، وایي کوه تر دې چې درته مرګ راشي. کوشش به کوو تر دې چې موږ ته مرګ راشي، کوشش به زموږ جاري. د ذهن مثال چتري په شان، چتري کله کار ورکوي چې کله خلاص شي. چې چتري بند وي هغه د کاره نه دی، بند چتري خلک څه کوي چې کله چتري خلاص شي بیا کار ورکوي. همدغسې زموږ ذهنونه چې دی بند دی،
چې کله موږ ورو ورو تګ کوو کوشش کوو زموږ ذهن هغه خپل هغه توانایي اصلي هغه توانایي ته رسېږي لوړېږي همداسې په درس ویلو سره ذهن نه کمزوری کېږي په درس ویلو سره ذهن نور هم قوي کېږي لکه تاسو یو بل مثال درکوم که چېرته موږ یو دروازې ته تاله واچوو او هغه تاله همداسې بند پروت وي نو وخت په تېرېدو سره دا تاله چې دی زنګ وهي بارانونه وهي بس زنګ کوي همداسې کلک نښلي بیا چې کلیګانې هم ورته ورکړي نه خلاصېږي همدغه رنګ دی چې کله ماشوم پیدا شو همدغه رنګ زموږ ذهن په ترقۍ کې خبرې زده کوي نور کارونه زده کوي خو لږ لږ چې موږ دا پرېږدو چې غټ شو نور درسونه ونه وایو دا ذهن بیا بدلېږي بیا چې غټ شو بیا ذهن کې څه نه کېږي لکه تاسو ګورئ که نه خپل پلار او مور دا غټ شوي دي ګوره څه ورته وایه یو لفظ ورته وایه نه شي زده د دې ذهن بند شوي دي همدغه که جاري وي نو ذهن بیا نه بندېږي او یو قلف چې بس چابي ولګې تاریخ خلاصېږي ولې هغه نوی فرش وي نو زموږ ذهن مثال چتري په شان چې کله چتري خلاص وي کار ورکوي نو باید موږ اول ذهن کې ښه درسونه واچوو ښه استعداد پیدا کړو پکې او بیا د هغې نه دا به موږ لوړ مقام ته رسېږو او په راتلونکي کې به ښه حالت ولرو یو عالم یو ښایسته مثال وایي د ذهن وایي ذهن چې دی دا یو امپراتور دی خپله ګوره باچاهي نه ده سلطنت د یو هېواد او د یو ملک نه ده بلکې یو امپراتور د امپراتور لکه د ډېرو ملکونو سلطنت وي لکه یو کس د ډېرو ملکونو باچا دی او بیا هم دا چې کله خوب کوي ګدایي کوي په خوب کې دیاړي کوي نو ګوره د دې دومره توانایانو سره چې دومره توانایان موږ لرو بیا هم یو کتاب هم نشو حفظ کولی هغه موږ ته ډېر ښکاري نه راځئ چې سر د نن نه کوشش شروع کړو هره ورځ باید د دې خپل وخت نه استفاده وکړو دا وخت بیا نه راځي چې څومره ارمان وکړي دا وخت بیا نه راځي زه یو بل مثال تاسو ته ورکوم ته بازار کې روان یې او یو کس تا ته مخې ته راغی او یو موبایل یې ویستله چې غټ یو ټچ موبایل دی او ښه کوالټۍ سره دی او تا ته وویل چې دا 10 روپۍ در باندې خرڅوم او تا سره هغې وخت کې 10 روپۍ نه وي نو هغه وخت کې ته څه ارمان د لسګونه ارمان کوې کاشکې 10 روپۍ وي دا موبایل مې ورنه اخیستی وی خو وخت ځي او بیا به ارمانونه کوو همدا اوس ښه دا دی چې خپل کوشش وکړو او خپل کوشش جاري وساتو جاري ساتلو نه مطلب دا دی چې مخکې قصه مې وویل جاري ونه ساتو بیا مقام ته نه همیشه به کوشش کوو نو که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو ویډیو ځان سره لایک کړئ او که چینل ته نوي یاست چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او بل آیکن هم ووهئ تر بلې ویډیو په الله مو سپارم جنګ مو زړه تور کړي داسې څوک غواړو مو چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څوک غواړو مو